یو ځل حضرت موسی علیه السلام د الله تعالی نه تپوسو کې چې الله تعالی ته چې کله د خپل بنده نه خوشحال شي او په بنده باندې مهربان شي نو د سره کومه معامله کې الله رب العزت موسی علیه السلام ته وفرمایل اے موسی کله چې زه د خپل بنده نه خوشحال شم او زه په مهربان شم نو دته اول اولاد زه لور ورکما موسی علیه السلام الله تعالی نه دوباره تپوسو کوم چې الله تعالی چې د دینم زیات خوشحال شته د دینم زیات مهربان شي په بیا وسره کومه معامله کې الله رب العزت ته فرمایل اے موسی کله چې تنا زه د دینم زیات مهربان شم په د دینم زیات خوشحال شم تنا بیا وته دویمه لور ورکما موسی علیه السلام الله تعالی ته بیا عرض وکړ په دریم بارا وی الله تعالی کله چې د بندنه به انتها خوشحال شي او به انتها مهربان شي چې ستاسو دغه مهربانه اړو صحت نوي بیا وسره کومه معامله کې الله رب العزت موسی علیه السلام ته فرمایل اے موسی کله چې زه د بندنه به انتها خوشحال شم او به انتها مهربان شم چې زما د مهربانه اړو صحت نوي بیا ته زه درېمه لور ورکما نو زما عزتمندو لور د الله رب العزت یو رحمت ته یو نعمت ته او الله رب العزت چې کله ماشوم یا ماشومه پیدا کوي نو چې کله ماشوم پیدا کیږي هلک پیدا کیږي نو الله رب العزت وته आवाज کوي دغه ماشوم ته وای اے زما بندا لاړ شه خپل نور پلار ته لاړ شه او د خپل پلار مټه وګرځه د خپل پلار مدد وکړه د دنیا په کارونو کې خو چې کله ماشومه پیدا کیږي کنه چې جنې پیدا کیږي الله رب العزت ته څه आवाज کوي وای لاړ شه د خپل مور پلار غیږي ته لاړ شه ستا د پلار به د دنیا په کارونو کې زه په خپله مدد کومه زما عزتمندو د لور په پیدایش باندې الله رب العزت د بنده مددگار ګرځي دا لور چې دا د الله تعالی یو رحمت دی دا د رحمت خزانه ده دا د مال حال خزانه ده لاسه زما عزتمندو دا د الله رب العزت د مدد خزانه ده او د لور باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمای وای کم کور کې چې لور پیدا کیږي زه په هغه کور کې ملمه یم زوی په هغه کور کې ملمه یم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي نو څوک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملمستیا غواړي کم انسان چې دا غواړي هغه په خپل کور کې د لور په پیدایش باندې خوشاله مناوي اب په دې باندې بیا ډیر زیات خوشاليږي نن چې کومه دا یو سوره زمخ کې چې کومه حادثه شوې ده دا کم ظلم چې شوی دی دا میاواله کې چې کم خنزیر پلار بدبخت او سپیر پلار خپل لور قتل کړی دا دغه انسان دغه بدبخت او خنزیر پلار د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملمستیا نه د قبول کړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل کرور نه وسته دي د په دیکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل کور نه بهر کړي د زما عزتمندو نن سبا په هر معاشره کې زما عزتمندو په لور باندې ظلم کیږي په لور باندې خفګان کیږي زما عزتمندو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لور باره کې څه فرمایي او فاطمه زما د زړه ټوکړه ده دا زما لخت جگر ده د فاطمه رضی الله تعالی عنها په باره کې فرمایي دا خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل امت ته ترغیب ورکړی دی چې جهالت دا رسمونه پرېږدئ لوریانو باندې ظلم مه کوئ لوریانو باندې ظلم ختم کړئ دوی سره محبت شروع کړئ او نبی علیه الصلاۃ والسلام څه فرمایي کم انسان د چې الله تعالی دوه لوریانې ورکړي او دی انسان د دې پرورش وکړو په صحیح طریقې سره پرورش وکړو دی له صحیح طریقې سره رشتہ وکړو واده ورلا وکړو واده نه پاسې هم د دې په سر باندې لاس کې خودو وای دا انسان به ما سره په جنت کې داسې اوسېږي دا دوه کوته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ونیولې دا انسان به ما سره وای داسې په جنت کې پاتې کېږي نو څوک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم جنت کې ملګرتیا غواړي او بیا داسې نږدې ملګرتیا غواړي دا به هر انسان غواړي هر مسلمان به دا غواړي چې موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یو ځای په جنت کې راشو نو څوک چې دا غواړي هغه ته دا درخواست دی چې د خپل لوریانو سره ښه سلوک وکړي دا ظلم پې ختم کړي زما عزتمندو هر طرف ته په لور باندې ظلم کیږي په هلک باندې هیڅ ظلم نه کیږي په هلک باندې خوشاله مناويږي په لور باندې ظلم کیږي دا پیدایش خو د الله رب العزت طرف نه دي زما عزتمندو او ډیره عجیبه واقعه به ته بیان کما په یو کلی کې د یو سړي 15 لوریانې مسلسل اوشوي 15 لوریانې اوشوي نو دی بیا د خپل خزه ته وای کدی زلستا لور اوشو په شپږم ځل باندې وای بس زبدام قتل کوم دا لورم او تابم قتل کوم ور سره د خپل خزه ته دا ویلې
وی که شپږمه لور د پیدا شو دا به م قتل کوم تا به م قتل کومه چې څه وخت تیر شي نو د دې زنانه نیمګړی بچی پیدا شي ماشوم یا ماشومې پته هم نه لګي تر نامې پورې موجوده وي لاندې حصې نه وي موجوده او باقاعده په دغه بچی باندې لیکلی شوي وي خط پې لیکلی شوي وي قدرتي خط پې لیکلی شوي وي چې نیمه ما پیدا که زه ته تکړه شه نیمه ته پیدا که دغه سړي ته دا اورول الله رب العزت ته خپل قدرت ښکاره کو چې نیمه ما پیدا که نیمه ته پیدا که زه تکړه شه نو دا خو د الله رب العزت پیدایش دی الله رب العزت چاته چې خوښه شي ماشومان ورکوي چاته چې خوښه شي لوریانې ورکوي چاته چې خوښه شي ګډوډه دواړه ورکوي چاته چې خوښه شي د سرې ورکوي نه نو زما عزتمندو برای کرم په دې لوریانو باندې دا ظلمونه ختم کړي لوریانو باندې دا د جهالت هغه رسمونه ختم کړي اخکا زمانه او د نن سبا زمانه کې بیا فرق څه پاتې شو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مخکې زمانه کې به په لوریانو باندې کم ظلم کېدو که نه هغه نن هم موجود دی بلکې زه خو به پکې دا خبره وکړم چې د نبي علیه صلات وسلام زمانې نه مخکې چې کومه جهالت زمانه وه هغه ټایم چې به په لوریانو باندې کم ظلم کېدو هغې نه سخت ظلم نن سبا کېږي زما عزتمندو ولې څنګه سخت ظلم کېږي هغه ټایم کې به صرف قتل کا ژوندی به دفن کا ژوندی به ښخه کا مړه به شوه زندګي به ختمه شوه نن سبا خو ژوندی هم وي په ژوند باندې ورته قسمه قسم تکلیفونه رسوي ټول عمر په تکلیفونو کې تېرېږي دلته د مور پلار په کور کې په خفګان باندې زندګي تېره کړي هغه چې بیا واده شي د سخرو خواښې په کور کې په تکلیفونو او په سختو باندې زندګي تېروي اخر دی چې کله وفات شي الله تعالی ته مخامخ شي دی به زمونږ شکایت نه کوي دی به دا شکایت نه کوي الله تعالی ته چې الله تعالی مونږ هم ستا مخلوقات وکنه مونږ هم ستا بندګان وکنه په مونږ باندې په دې دنیا کې دومره ظلمونه ولې وشول دی به دا تپوس نه کوي که چېرې دی دا تپوس وکړو الله تعالی به مونږ ته د دې سزا بیا نه راکوي برای کرم سم عزتمندو بار بار د درخواست کوم چې په دې لوریانو باندې او خویندو باندې او چې کم کور ته واده شوي دي په دې باندې ظلمونه ختم کوي برای کرم ظلمونه په دې باندې ختم کوي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سترګو یخوالی دی که چېرې نبی علیه الصلاة والسلام خوشحالول غواړئ په زنانو ظلم ختم کوي که الله رب العزت د ځان نه خوشحالول غواړئ په زنانو ظلم ختم کوي که جنت ته نږدې کېدل غواړئ په زنانو ظلم ختم کوي که جهنم نه لرې کېدل غواړئ په زنانو ظلم ختم کوي او که نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په جنت کې ملګرتیا غواړئ چې یو ځای ورسره په جنت کې راشئ یو ځای د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره تاسو ته الله تعالی کور درکړي جنت درکړي نبی علیه صلات وسلام سره په زنانو ظلم ختم کوي په زنانو ظلم ختم کوي په زنانو ظلم ختم کوي الله به هم دنه خوشحال شي نبی علیه السلام به خوشحال شي جنت ته به نږدې شي جهنم نه به لرې شي